هنرمند په سندره کې مولوي صاحب په جماعت کې پروفیسر په خپل لیکچر کې هر ځای کې یو دغه ملت دغه قام د خپل ستونزو او د خپل مشکلاتو د حل لپاره بیس وکړو. بیا هغه د مرکزیت ورکولو لپاره مونږ کلی په کلی وطن په وطن تګ وکړو. واقعا 11 اکتوبر ته ډېر لوی خلک راټول شول، مشران هم په خپل یعنې هغه طرز باندې ډېر لویه شمېره وه. بیرته دا وایم چې محکوم قامونه باید مایوس نشي، ولې کله کله حالات یا دوی نه وي سره په خپل ځای او یا حالات باندې دوی دومره زور نه ورسېږي. دا دواړه د مایوسۍ نه دي، بلکې د تیارې د نورې تیارې د پاره دغه یو باید یو بنیاد وګرځي. او زه اوس په دا موقع باندې چې لا ډېر وخت نه دی وتلی، اوس لا پوره خبره نشم کولی، خو دا یقین و خپل ملت ته ضرور ورکوم چې خیبر جرګه به د دغې ملت د خپلواکۍ د دغې ملت د زورواکانو د بلواکانو د لرې کولو سبب ګرځي. البته نتیجې به کېدی شي لږ شي. د افغان ملت ډېر درانه مشران، ځوانان او خویندې زموږ ناستې دي او بیرته زموږ سره هغه محکوم قامونه بلوچ او سیندي مشران هم دي. زه د دوی مخ ته دا څو خبرې کوم، باید دوی په بهر هېوادونو کې د دې څه دپاره لابینګ وکړي. موږ په یو فیلډ سټیټ کې اوسو. فیلډ سټیټ، اول خو سټیټ هم په بخښنه سره دغې پاکستان ته سټیټ ویل هم د تجربه خبره ده، خو بیا هم که یې نړۍ مني چې دا یو سټیټ دی، نو باید تاسو نړیوالو ته د لیک په صورت، د غږ په صورت، په هر صورت یو سافټ لابینګ ورته وایي هغه وکړئ چې څنګه یو چاته ته د سټیټ درجه د پوره ورکړې ده چې په یوې هېواد کې جوډیشري سیستم د 2-3 قانونو دپاره د ریسیزم په بنیاد باندې ختم شوی دی. یعنې دلته حاجي صمد نیوشي هماغه په بنو کې په جیل کې دی، عین دوران چې دی په جیل کې دی په ده په چترال کې اف آی آر کېږي چې ده دلته چرس خرڅ کړي دي. یو عزتمند سره زما مقصد دلته مظلومیت نه یوازې د جوډیشري سیستم درته ښایم چې څومره فیل دی. آیا پولیس سیستم دا یو د دغې وطن وګړي ته تحفظ ورکولی شي؟ نو. آیا جوډیشري کې یو جج هم هلته دا وویل چې دا د څنګه اف آی آر کړی دی، ختم بیخي زه د اف آی آر اخلم؟ نو. یعنې جوډیشري فیلډ ده په یو سټیټ کې. علي وزیر په حق چوکۍ کې په جیل کې دی، عین دوران چې دی په جیل کې دی په د اف آی آر دی چې د په سکر کې یعنې دلته فایرینګ کړی دی، تقریر یې کړی دی، او بیا دا عدالت کې د اف آی آر اخیسته شي او بیا هغه سړی زه یوازې څو خبرې په دې جوډیشري سیستم درته کوم دی. عین په دې کې چې دله عدالت ته پیش کېږي، جج ته پته ده چې دا دروغ دي، بیا هم یو سړی راځي ګواهي کوي. ګوره د پاکستان د سټیټ ساتونکو خلکو ګواهیانو ته ګوره، عین دی په جیل کې دی، په دې اف آی آر شو دی په حق چوکۍ کې دی، په حق چوکۍ بلوچستان، او اف آی آر کېږي په سکر کې، او په دې حال کې جج دا کیس اخلي هم او بیا ګواه پیش کېږي او هغه کلمه وایي او وایي چې هو ما ولیده په سکر کې. یعنې ته صرف د دوی جوډیشري سیستم ګوره. یعنې ملک نصیر په 2021 کې په خیبر کې په جرګه کې ناست دی، په 2021 کې په بلوچستان خوزدار کې یو اف آی آر کېږي چې یو نامعلوم سړي په ګاډي نه منډه کړي دي او چرس پاتې دي په ګاډي کې، آپ د ورته تل کېږي. دا د یورپ یا د نورې دنیا ته تاسو دغه تعلیم یافته ایجوکیټډ خلک یې زموږ، تاسو ورته وایئ چې تاسو فرانس کافکا نومېدلو. فرانس کافکا یو فلسفر و، نو هغه یو هغه لیکلي وه ناول ډیټرایل. ته یقین وکړه ډیټرایل په ناول کې دومره خوفناکه، دومره د یرو ډکه، دومره د ضلالت ډک افکار یې، هغه ناول د یو فکشن دی. البته هغه چې څه دلته په ناول کې دي زموږ سره په رښتونې توګه باندې هغه ټرایل دلته روان وي. دلته کېدای شي ډېر ایجوکیټډ خلک دی
د فلسفي نه خبر وي د فرانس کفکا د ټرایل دغه هغه موږ په ریل کې د یو داسې سیستم مخ یو هیواد وي سټیټ په سټیټ کې پولیس وي د پولیس کار وي پولیسینګ یعنی ولسونو ته دوی تحفظ ساتنه وربخي ته یقین وکړه دلته په ټولو غلو په ټولو دوکو یا که دلته د یو انسان سره ظلم کېده غلط افایرونه کېدل نو اول نیولو ته دا هر څه ته د دوی دا هر څه ګنده کارونه ته دوی پولیس ولاړ وي نو یو سټیټ فیلډ دی یو سټیټ فیلډ شوی دی په یو ان کې او په دې برطانیه کې په نورو ځایونو کې دوی ایمبیسیز هم لري دوی نور څه لري دا ټولې ایمبیسیز څه دپاره دي چې په دې هېوادونو کې کچا د دغې فیلډ سیسټم خلاف یا ایکسپوز کولو یا یې د دغه خلاف غږ پورته کولو چې د هغې خلاف څنګه کار وشي او په هغې هغه نور چې کوم سټیټس دي هغه یا برټش دی هغه یا هالنډ دی هر سټیټ کې دوی ایمبیسي ده هغو سره دا دروغ دلته چې کوم دروغ دي هغه یو بل شکل په رښتیا کې څنګه ورته بدلولی شي تر دې پورته د هغو څه شي حیثیت هېڅ دی یعنی یو سټیټ دی په هغه کې بېلابېل قانونه د کروڑونو په حساب آباد دي بلوچ آباد دی سندای آباد دی پختون آباد دی کشمیرای آباد دی بلتستان والا گلگت آباد دی یو سټیټ ایجوکیشن سیستم دوی ته په خپله ژبه کې تعلیم نشي ورکولی فیلډ څنګه نه دی د هغه کلتورو په هسټري پابندي ده نو فیلډ څنګه نه دی یو سټیټ ملیټري ده دغه کار دی ولسونو ته امن ورکول دا پرېږده چې دوی امن ورکړي بلکې چې څومره هم د ناامنیو سره دلته زموږ ملت مخ دی د هغو ټولو پر شاته د ملیټري ولاړه ده یعنی دا پرېږده چې امن ورکړي دا پرېږده چې دوی ساتنه وکړي بلکې الټه د دوی د ناامنیو د دوی د بربادیو په مخ یعنی د پاره هغه ولاړ دي نو سټیټ فیلډ څنګه نه دی ولې یو ایم ولې یو کې ولې نور اروپایي هېوادونه ولې امریکا یا ولې د نوره دنیا تعلق ورسره ساتي یو معنی راځي چې تاسو ته په دې خطه کې یو بدماش یو غونډه پکار دی همغه دپاره ساتئ باقي که د سټیټ حیثیت ورته وګورئ ما اولې به خبره وکړه یوازې د هغې په یعنې غږ کې راغله ما په تفصیل کې په ډیټیلز کې که د سټیټ په اصطلاح ورته وګورئ نو دلته خو په یو اصطلاح هم څوک نشي راته ثابتولی چې دا سټیټ دی هغه دوی به یو خبره کوله چې د بلوچ د پښتون دا انټي سټیټ دي نو ما په هغه وختونو کې هم ورته چې د کوم سټیټ خلاف یو ته یو ځل دا ثابت کړه چې ته سټیټ لرې بیا به په دې خبره کېږي چې د سټیټ څوک خلاف نن ته خو هغه خپل ځان